ښه دوستانو، د تجوید په قاعده کې تاسو ته ما پرون قلقلې ډولونه ویلي وو. نن راځو تاسو ته د قلقلې هغه مرتبې وایو. قلقله چې دا 5 مرتبې لري. په دغه تصویر کې تاسو وګورئ، که چیرته د قلقلې توری مشدد وي د کلمې په اخر کې راشي، نو دلته ډیره اعلی یا ډیره لوړه قلقله کیږي، لکه وتب، بالحق، الحج، الحق. دلته دا توري اخیری چې کوم د قلقلې دي دا ټول مشدد دي، نو دلته ډیره لوړه قلقله کیږي. بیا اعلی قلقله، لوړه قلقله، صرف لوړه قلقله. که چیرته د قلقلې توری مشدد وي د کلمې په اخر کې راشي مګر وصل ور باندې وشي، نو دلته قلقله عالیه لوړه قلقله کیږي. بالحق وتواصوا، ګوره، وتب ما اغنى، وتب ما اغنى عنه، وتب، دغه لوړه قلقله ده. بل میانه قلقله، کچېرې د قلقلې توری ساکنې د کلمې په اخر کې راشي او وقف ور باندې وشي، نو دلته بیا میانه قلقله یا وسطا چې ورته یي، نو دلته بیا میانه قلقله کیږي، لکه لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. او اوسط قلقله هغه قلقلې ته وایي چې د قلقلې توری ساکن وي او د کلمې په منځ کې راشي. لقد، لقد خلق، خلقنا، یطمعون، لقد خلقنا، دغسې. نو دې ته بیا اوسط قلقله ویل کیږي. پنځمه هغه قلقله ده چې د وصل په حالات کې د قلقلې تورې ته لږ خوځښت ورکړل شي، لکه قل، قل، قل هو الله احد. نو دغه چې دا پنځمه مرتبه کې قرار لري. په دې هیله چې دا درس در سره زده کوي، ښه وخت ولرئ، خوشحاله.